چې ستا د ژبې نه ګورې چا ته تکلیف ونه رسېږي چا ته کنځرې مه کوه بدې ردې مه وایه ګوره په دې لاره باندې خلک تېرېږي را تېرېږي څوک د څه ووایي زیاتۍ درسره وکړي ګاډی د باندې راتاو کړو یا بل شي چلې وکړو بس پرېږدئ هر سړي سره خله مه دغه شان په دې ژبه باندې د چا غیبت مه کوه په دې باندې د چا خور مور مه یادوه په دې ژبه باندې د چا په عزت کې ګوتې مه وهه ژبه کنټرول کې ساته چې څوک تنګ نه کړي ګورې په دې ژبه باندې د چا دپاره بد بد نومونه مه وایه په دې ژبه باندې چغلخوري مه کوه د خلکو منځ کې دښمني مه راوړه دا خلکو ته تکلیف رسول دي د خپل لاسونه کنټرول وکړه چې چا ته تکلیف ونه رسي په دې لاسونو چې ته په چا ګزار ونه کړي په دې لاسونو چې ته د چا حق ونه خوري په دې لاسونو چې ته یو مسلمان تنګ نه کړي نن سبا خو د مسلمان تنګولو ته څه وایي پرینک ورته وایي پرینک ورته وایي که نه وایي مذاق ورته وایي او تنګۍ د الله بندګان صرف دې دپاره چې چینل وچلي یو پیسې بې وګټي د هغې دپاره مسلمانان تنګوي او د الله بندګان تنګوي او خلک یې څه صفت کوي یاره وایي سخه سړی دی سخه سړی دی د خلکو په شونډو باندې مسکا راولي مسکا په دې راولي د الله بندګان تنګوي دې سره مسکا راولي دې د ته ښه کار وی او که تا سره دا کار وکړو او که ستا د پلار سره دا کار وکړو ته به راځي که ستا د کشر سره دا کار وکړو ته به راځي چې څوک یې داسې تنګ کړي په لاره کې څوک یې تنګ کړي په بل څه ځي کې نو خپل لاسونه کنټرول ساتئ څوک به په لاس سره نه تنګوئ هر قسمه تنګول چې دي د هغې نه خپل لاس څه کړه بند کوشش دا کوو چې خلکو ته فایده ورسوي لکه حدیث په صحیح مسلم کې دی او مشهور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی په جنت کې مې ولیدو او په جنت کې تاویدو را تاویدو یعنې د جنت منظور نه مزې اخیستې و یو سړی مې ولیدو په جنت کې تاویدو را تاویدو د ونې د یو خاښ د لاسه چې د لارې نه لرې کړی و خلکو له تکلیف ورکوي د ونې یو خاښ یو څانګه دا څانګه د لارې ته راکوشې وه راوږده شوې وه خلکو له تکلیف ورکو دا سړی راولګوي دی دا یې ماته کړه یا یې پرې کړه وایي چې خلکو له تکلیف نه ورکړي الله سبحانه وتعالی د عمل دومره خوښ شو چې دغه عمل د لاسه یې جنت ته ووت دې سړي اوس ګوره لکه په خپله چا له تکلیف نه دی ورکړی سبحان الله ایمان دې درجه کې دی چې څه شی چا له تکلیف ورکوي هغه هم لرې کوي نو دې به چا له څه تکلیف ورکړي چې کله ته چا له تکلیف نه ورکوي نو ته هغه مؤمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مسلمان خو هغه مسلمان دی چې د هغه د لاسونو نه او د هغه د ژبې نه خلک په امن کړي چېرته به دې ژبه څوک تنګ نه کړي چېرته به دې لاسونو باندې څوک تنګ نه کوي په دې باندې به اکتفا وکړو او دا یو مختصر نصیحت و یو نصیحت و په تادۍ کې امید ده انشاءالله چې ستاسو به زړه ته کوشش وي ځکه چې ما خو د زړه نه راته وویل په اخره کې بیا زه ستاسو ټولو هم شکریه ادا کوم چې دومره وخت هم ورکړو او راغلی او ګوره دا د الله سره تجارت دی که تاسو دلته راغلي یئ نو هغه عظیم رب زموږ هغه اوچت شان والا رب هغه ګورې چې ته لږ څه وکړي نو هغه دله په بدل کې ډېر څه درکړي چېرته دا زړه کې رانه ولي چې ګوره ما غټ کار کړی او غټه توره مې وهلې هېڅ توره دې نه وهلې چې درته رښتیا ووایم که نه نو شکریه خو مې دله ادا کړه خو نور دومره غټ کار هم نه دی کړی وایي تاسو داسې وړه کېږي مونږ هم څه کوي هېڅ هم نه دي والله قسم دا ته زه رښتیا ووایم په دومره ژوند کې که چېرته یو پیر راووتو د جمعې په شپه ورالې یو نیمه ګنټه کېناست چېرې شو خلکو د الله د دین دپاره څه څه نه دي کړي مالونه یې قربان کړي دي بدنونه یې قربان کړي دي ځمکې یې قربان کړي دي بچي یې قربان کړي دي بدن یې ټوکړې ټوکړې کړی د الله په لار کې او بیا ورته هم هغه عمل هغه ورته لږ ښکاره شوي او ما ورته دا معمولي عمل وکړو هغې ته هم بیا موږ په تمه کې هغه هم یادو دومره یاد کړو چې هغه رانه هم ټول ګډوډ شي نو دا ستاسو دا راتله دلته دا تجارت د الله سره دی الله به دله د دې بدلې درکوي او رب العالمین هغه ذات دی چې د هغه سره ذره برابر عمل هغه نه ضایع کېږي ته چې لږ څه وکړي هغه در په بدله کې ډېر څه درکوي نو ستاسو شکریه چې راغلی او الله سبحانه وتعالی ستاسو ټولو حفاظت وکړي او الله دې ستاسو دا راتګ دا قبول کړي او الله سبحانه وتعالی دې شیخ اقبال صاحب له د دې
ملتقا د دې پروګرام الله دې ورله ښه بدله ورکړي. حالانکه شیخ صاحب نن بیمار هم دی، پرون څه حادثه راپېښه شوې وه، الله سبحانه وتعالی دې ورله روغ صحت زره ته زره ورکړي، او الله سبحانه وتعالی دا حادثه دا بیماري د دوی لپاره د ګناهونو د کمېدو یو ذریعه وګرځوي. او بیا په آخره کې د شیخ عبدالرحیم صاحب نه بخښنه غواړو چې د هغوی په مخ کې موږ دا خبرې وکړې او مناسب نه وه. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې دغه جنت ته موږ ورسوي، او الله دې موږ ته نصیب کړي. او دا کومې خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې ذکر کړي دي چې د شپږو ګارنټي به راکوي، نو الله دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.